قال موسی لقومه او کله چې ویل موسی علیه السلام خپل قوم ته ان الله بشک الله یامرکم تاسو ته امر کوي ان د دې خبرې تذبحوا بقره چې تاسو حلال کوي یو غوا. قالوا ویل بني اسرائیل اتتخذنا هزوا آیا تمنګنی سي په ټوک را سره کې. قال ویل موسی علیہ السلام اعوذ بالله پناه وړم الله ته ان د دې خبرې نه اكون چې شم من الجاهلین د ناپوهانو نه. زه خو ناپوهه نه یم چې د دین په کار کې هم ټوکې کوم او د الله په معامله کې هم ټوکې کوم او د ټوکو نه تاسو وایم چې الله پاک تاسو ته وایي چې غوا حلاله دې ته ولې دا حکم وشو چې غوا حلاله کوي. دې کې د مفسرینو رائے دوه دي. یو رائے د جمهور اعظم د مفسرینو د اغدار چې په بني اسرائیلو کې یو سړی و هغه مالدار او هغه بس عمر یې اوږد شو نو د هغه د تره زوی غریب و هغه دې ته ناست و چې دی که مړ شو د مال مې ماته پاتې شي نو هغه ته ورخطا و. هغه ورخطایي کې که یو کالم تیر شي هغه سړي ته 10 کاله ښکاري. دی ورخطا و هغه مړ کېده نه نو ده د خپل د تره زوی مړی ورته واغسته یو بل کلي کې د یو بل کلي حدودو کې وغورځاوه. سبا یې په هغې باندې دعوا وکړه چې دی زما د تره زوی و. هغه خلک موسی علیه السلام ته راغلل قرآن قسم یې وکړ او بالکل شدید انکار یې وکړ چې صاحب مونږ خو بالکل د دې نه خبر نه یو. نو موسی علیه السلام دې ته ویل که دا خلک قسم وخوري تاسو به یې ومنئ. نو هغه وایي څنګه مړی د هغې په کلي کې پروت دی او قسم به خوري څنګه یې ومنو. خو خبره جنجالي شو. چې کله خبره جنجالي شوه الله دې ته امر وکړو چې تاسو یو غوا حلاله کړئ. غوا یو الګ سره اوس دوی پوښتنه کوي که نه څنګه غوا خبره ځي هغه د الګ غوا ده. که هره غوا یې حلاله کړې وای صحیح وه خو هغه الګ ته الله پاک ګټاړه. الګ د یو نیک سړي زوی و او دی هم ډېر نیک و د خپل مور ډېر تابعدار خپلې مور سره به یې نیکي کول. پلار چې مړ شو نو دی خو یتیم و د پلار دغه نه و چې دا تره زوی وژلی دا بل کور سړی دی. نو ده به د ورځې لرګي راوړل چې هر 100 روپۍ به شوې غر نه به یې لرګي راوړل. یوه حصه به یې خپل مصرف کو یوه حصه به یې خپلې مور ته ورکول او یوه حصه به یې د الله په نوم باندې خیراتول. په دا د عمل پلار یې چې سپین ږیری شو هغه هم نیک سړی و. هغه یوه خوسۍ واغسته په یو ځنګل کې خوشې کړه او ویې ویلې الله دا مې تا ته امانت درکړه دا بېرته زما زوی ته به یې ورکړه. خوشې کړه. کله چې د هلک د مزدورۍ نه او د دیاړۍ نه ډېر په عذاب شو تنګ شو نو مور یې ورته ویلې چې پلار دې تا ته په فلاني ځنګل کې یو غوا خوشې کړې وه او د الله په نوم باندې کړې وه او الله ته ویلي و چې دا زما زوی ته وساته. نو ته لاړ شه او هغه غوا دغسې خوسۍ ده نو دغسې رنګ دی نو چې پیدا دې کړه نو د اورمیږ نه به یې ونیسې کور ته به یې راوړه. دا هلک چې هغه ځنګله ته لاړ غږ مږ یې وکړ غوا را پیدا شوه. د غوا ته قسم ورکړ چې د ابراهیم او اسحاق او یعقوب په خدای درته قسم در کوم چې ته زما پلار نه وې پرېښې الله ته یې نه وې سپارلې. بس هغه راغله ودرېده بس ده ونیوه وینیوه راوړه. چې راوړه
نو مور یې ورته ویلې چې دا خرڅه کړه خو زما رضا پکې اخله. نو بازار ته یوړه، یو سړي تېنه مور یې ورته ویلې چې 3 دیناره باندې به خرڅه. نو سړي ویل دا غوا په څو ورکې؟ ده ورته ویلې 3 دیناره باندې ورکوم، خو مور رانه پوښتنه کوم. ناول مور دې څه کوي؟ زه به 6 دیناره درکړم، مور رانه پوښتنه مه کوه. دی ویل نه چې ډېرې پیسې م راکړې، زه مور نه پوښتنه کوم. کور ته راغی، مور ته ویلې دغسې یو سړی دی، ما ورته 3 دیناره ویل، هغه یې په 6 وویل. سبا چې بیا ویوړه، سړی راغی وایي دا په څو ورکوې؟ وایي مور مې ویلې چې بس په 6 یې. وایي په 6 دیناره یې ورکوم، ځکه ما نه پرون چا غوښتې وه، خو دا خو همغه سړی و، خو مور مې ویلې چې ما نه به پوښتنه کوې. نو هغه ورته ویلې څه کوې؟ ما درته پرون هم ویلې، خو ته په خبر نه پوهېږې. زه 12 دیناره در کوم، خو مور نه دې پوښتنه مه کوه. نو هغه ویل مور نه پوښتنه کوم. بېرته کور ته راغی، مور یې ورته ویل بچیه دا ملک دی، ته ترې دا کارته پوښتنه وکړه چې زه د غوا خرڅه کوم که خرڅه یې نه کوم. دا چې بیا لاړه، هغه ورته ویلې چې په څو یې ورکوې؟ ده ویلې چې ما ته مې مور ویلې چې ته دې سړي نه پوښتنه وکړه چې دا خرڅ هم کوم او که خرڅ یې نه کوم. نو هغه ورته ویلې مې خرڅاوه. دا څنګه پوښتنې کولې؟ اخر یې دا غوا همده سره وه، داسې غوا بل چا سره نه وه. نو دم پې ښه قیمت کېښود. ده ورته ویلې زه هله خرڅومه چې د دې پوستکی د سرو زرو نه ډک کړي بیا چې کله حلاله شي. نو هغه غټ قوم چې لږ لږ یې مچولې، نو ده ته الله په هغې باندې ګټه رسوله چې غوا یې حلاله کړه. نو الله ویلې د غوښې یو ټوکړه واخلئ او دا مړی پرې ووهئ. نو چې ویې وهه، مړی ژوندی شو. په دې خبره باندې پوه شو. بل تفسیر خلک داسې کوي چې د غوا په غوښه باندې مړی خو وهلی دی او ژوندی شوی هم دی، خو قیصه داسې نه وه. قیصه داسې وه چې بني اسرائیلو په زړه کې د غوا د عبادت محبت و. چې موسی علیه السلام کوی تور ته تللی و، دوی د خوسي عبادت کړی. نو الله غوښتل چې دوی په خپل لاس باندې غوا حلاله کړي چې د هغې محبت یې د زړه نه ووځي، او دوی په دې باندې پوه شي که دا غوا څه شی وی، برکتي شی وی، خو موږ باندې به څه بلا نازله شوې وه. نو چې څه بلا نازله نه شوه، دا موږ حلاله هم کړه او څه بلا نازله نه شوه، نو د دې معنا دا ده چې د دې غوا عبادت یو بیکاره کار دی چې موږ یې کوو. یو هدف ته دا و. دوم هدف ته دا و چې دغه وخت کې څه خلک پیدا شوي وو دهریان وو، د خدای او د آخرت منکر وو. نو هغوی به د هغه وخت مسلمانان خو یهودیانو نو، هغوی سره به بحثونه کول د آخرت په باره کې چې مړي څنګه ژوندي کېږي، مړی خو نشي ژوندی کېدی، هغه خاورې کېږي، ایرې کېږي، هډوکې خاورې کېږي، دا بیا څنګه ژوندی کېږي، دغسې خبرې به کوو. نو دوی چې غوا حلاله کړه، تصادفي هلته سړی هم چا مړ، هغه موضوع هم جنجالي شوه. نو الله ویلې د دې غوا د غوښې یوه برخه واخلئ، دا مړی پرې ووهئ. نو مړی ژوندی شو. نو منکرین د آخرت ملامته شو چې دنیا کې د یو پیغمبر په لاس باندې په داسې طریقه باندې الله مړی ژوندی کوي، نو الله خپله څنګه نشي ژوندی کولی چې ډایرکټ الله مداخلت وکړي. دا هم خو د الله په امر باندې و. دا خبره هم ثابته شوه چې دا غوا خدای نه دی. که دا څه خدایي کې شریکه وی خدای سره چې دا مونږ حلاله کړی وی، نو څه عذاب به راغلی وی که نه. د دې په حلالېدو کې خو فایده وشوه. مړی ژوندی شو، مړی ژوندی شو، ودرېده او ویې ویلې چې زه خپل د دې تره زوی مړ کړی یم، هغه بل کلی را باندې ملامته نه دی او بېرته پرېوته.
دا سیاق دو قسمه دغسې علماو بیان کړی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او کله چې ویلي موسی علیه السلام خپل قوم ته ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك قالوا ویل بني اسرائيل ادعوا دعا وکا وغواړه سوال وکا لنا مونږ ته ربک د خپل رب نه یبین لنا چې مونږ ته دا خبره څرګنده کړي ما هي چې دا څه قسم غوا ده د دې څه صفت دی صفت یې څه دی حالت یې څنګه دی قال ویلی موسی علیه السلام انه بشک د الله چې دی یقول وایي انها بقره دا غوا ده لا فارد زړه نه ده عمر خورده نه ده ولا بکر او نه ډېر وړه خوسۍ ده عوایم بین ذلک د خوسیتوب او د زوړتوب په منځ منځ کې ده عوان نصف ففعلون او کوي تاسو ما تؤمرون هغه کار چې تاسو ته امر کیږي قالوا ادع لنا ربك ویل بني اسرائیل ته دعا وغواړه موږ ته د خپل رب نه یبین لنا چې موږ ته واضحه کی څرګنده کی ما لونها چې د دې غوا رنگ څنګه ده قال ویل موسی علیه السلام انه بشک د الله یقول وای انها بقره دا غوا چې د صفراء فاقع لونها صفراء زیړه ده فاقع چې د صفرا سره ولګيږي معنا کېږي تکه زیړه صفراء فاقع تکه زیړه ده لونها رنګ تسر الناظرین خوشحالی کتون کی یعنی جو څوک ورته ګوري طبیعت خوشحاليږي چې دا څونه ښایسته ده قالوا ادع لنا ربك ویل بني اسرائیل ته دعا وکړه موږ ته د خپل رب نه یبین لنا چې موږ ته څرګنده کي ما هي چې دا څنګه غوا ده صفت یې څه دی مزید وضاحت الله پاک وکړي نو چې موږ ته دا خبره ښه څرګنده شي ان البقره تشابه علینا بېشکه دا غوا چې ده ګډه وډه شوه په موږ باندې نو زیړې غواګانې چې نه ځوانه یو نه ډېره زړی د چې خو ډېرې وإنا ومنگ چیو انشاء الله کده الله اراده وشي لمهتدون خامخالار مندون کیو تا کرده انشاءالله مویل حدیث کې راغلی که انشاءالله نه ویلې نو بس هم د سوالونه به کول خدا کرته انشاءالله ویل قال ویل موسی علیہ السلام انه بشکد الله یقول وای انها بقره دا غوا چې دا دسې غوا ده لا ذلول ذلوله نه ده ذلوله دې ته وایي چې کار او قلبې او ارټ تاوولو ذلیله کړي ذله کړي پښتو کې خلک وایي دا څاروی ذله شوی ذله نه ده ذله نه ده تثير الارض چې ځمکه یوه کي ځمکه قلبه کي ولا تسقي الحرث او نه فصل خړوبوي ارټ هم ګرځولی نه دی پټیمانو باندې چا پې اوبه هم چلولي نه دي او ځمکه هم نه ده اړولې مسلمتون صحیح سالمه ده د عیبونو نه عیب پکې نشته لا شیته فیها بل رنگ پکې نشته تکه زیړه تور ټاکې سپین ټاکې بل قسم ټاکې ما کې دا پکې نشته بس تکه زیړه یعنی لا لمعة فی لونها من لون آخر قالوا الآن جئت بالحق بنی اسرائیل وویلې اوس راغلې د حق سره اوس دې صحیح خبره وکړه اول نه صحیح کړی و خو دوی خپله ځان د سختول فذبحوها نو دوی دا غوا حلاله کړه وما کادوا یفعلون او دوی نه ونس دی چې دا کار یې کړی وی دا کاده چې دی دا چې منفي ذکر شي چې وما کادو دې مطلب دی چې هغه کار بیا شوی دوی نه ونس دی چې دا کار یې کړی وی ویک او دا چې مثبت ذکر شي بیا هغه کار نه شوی لکه پرونی 10 کې تیر شو یکاد البرق یخطف ابصارهم
نږدې ده چې برق د دې سترګې وړندې کی، چکې وهي، اختطافي کی، خطفي کی. والته خو چک وهلې نه وي که نه، وړندې کړې. وما کادو یفعلون، او دی نو نږدې چې دا کار یې کړی وی، پوهېږم، او دی نو نږدې چې دا کار وکړي. وإذ قتلتم نفسا، او هغه وخت یاد کړئ چې تاسو مړ کړئ یو نفس، یو سړی هم قتل، فادارأتم فیها، بیا هغې کې په جګړه شوي، چا ویل هغه وجلی، چا ویل هغه وجلی، اختلاف. والله مخرج ما کنتم تکتمون، او الله رایستونکی دی، را څرګندونکی دی د هغه څه چې تاسو یې پټوئ. فقل نضربوه ببعضها، نو موږ ویلې ووهئ دا مړی په بعضې حصه د غوا، چا وایي په جبه یې وهلې، چا ویلي دي چې په ښي پتون باندې ښي ورون باندې وهلې ده، او چا ویلي چې په یو ځای وهلې ده، نو هغه نه لږه غوښه اخیستې وهلې، الله تعین نه دی کړی، نو دی چې هغه غوښه باندې ووهه هغه ژوندی شو. نو اوس الله وایي کذلک یحیی الله الموتى، همدغه شان الله مړي ژوندي کوي. لکه دا سړی چې ژوندی که وګوره، داسې نور مړي الله پاک ژوندي کوي. ویریکم آیاته، او الله تاسو ته د خپل د قدرت نښې ښیي، دا تاسو ته د خپل د قدرت یوه نښه وښوده، لعلکم تعقلون، دې دپاره چې تاسو د عقل نه او د عقلمندۍ نه کار واخلئ، د آخرت نه انکار ونه کوئ، د بعث بعد الموت نه انکار ونه کوئ، د انسانانو د بیا ژوندي کېدو نه انکار ونه کوئ، دغه شان الله پاکې ژوندی کوئ. ګورئ دا کذلک یحیی الله الموتى، کذلک یحیی الله الموتى دې کې اشاره ورکړه که دقه شان الله مړي ژوندي کوي. نو کوم خلک چې د مړو د ژوندي کولو نه کوم کافران منکرو، هغه ملامته شو. اوس دا دونه غټه پیښه او دا دونه غټه واقعه چې بني اسرائیل ولیده، په کار ده چې زړه یې نرم شوی، الله نه وېرېدلي وی، د خدای د حکمونو پیروي کړې وی، خو الله وایي نه، تاسو داسې ونه کړه. ثم قست قلوبکم، بیا سخت شو ستاسو زړونه، من بعد ذلک، پس د دې مړي ژوندي کولو نه چې الله ژوندی، زړونه سخت شو، نرم نه شو، ویره پکې پیدا نه شو. وهي، نو دا زړونه ستاسو کالحجارة، داسې کلک دي لکه تیږې، او اشد قسوة، یا د تیږې نه هم په کلکوالي کې کلک دي. ګوره داسې ونه ویلې چې دا ستاسو زړونه داسې کلک دي لکه اوسپنه، ځکه چې اوسپنه خو د تیږې نه کلکه وي که نه، خو اوسپنه چې ده هغه په اور کې پستېږي، او تیږه چې ده هغه په اور کې نه پستېږي. نو ځکه یې وفرمایل فهي کالحجارة، دا ستاسو زړونه داسې دي لکه تیږې، او اشد قسوة، یا د تیږو نه هم کلک، هېڅ زړه هم نرمېږي نه، د الله ویره پکې نه پیدا کېږي. سړی څه شی وویني، څه د دین خبره واوري، څه قرآن واوري، څه د پیغمبر خبرې واوري، نو زړه یې لږ نرم شي، سترګو کې اوښکې راشي، الله نه ویریږي، خو تاسو باندې هېڅ تاثیر ونه. اوس الله ورته وایي چې ستاسو زړونه خو تیږو نه ځکه کلک دي چې وان من الحجارة، او یقینا بعضې د تیږو ځینې تیږې دا من د ځینې معنا ورکوي، وانه یقینا من الحجارة، ځینې تیږې لما، خامخا هغه تیږې دي، یتفجر منه الانهار، چې بهیږي د هغې نه نهرونه. ولې موسی علیه السلام چې هغه تیږه په امسا وواله، 12 چینې ته روانه نه شو، 12 نهره نه شو. یا نور هم که موږ او تاسو د جګو لویو غرونو ته لاړ شو، تیږو نه وینو چې اوبه وځي، بهیږي راوځي. وان منها، او یقینا بعضې د دې تیږو نه، لما، خامخا هغه تیږې دي، یشقق، چې اوچ وي،
فیخرج منه الماء، هغې نه اوبه وځي. بعضې تیږې داسې دي چې وچ وي نو اوبه ترې وځي، که نیر ته جاري نه شي چینه خو ته جاري شي. وان منها، یقینا بعضې د تیږو نه لما، خامخا هغه تیږې دي یهبط من خشیت الله، چې هغه غړي د الله د یارې نه، د غرونو نه کتر غړي د الله د یارې. وما الله بغافل عما تعملون، او نه دی الله غافل د هغه څه نه چې تاسو یې کوئ. ګورئ تاسو ته به دا سوال پیدا شي چې تیږه خو جمادات دي که نه، دا څنګه الله نه ویلېږي؟ دا اوبه خو خپله وینئ. ورونو ډېر شیان دي چې موږ ته داسې ښکاري چې دا خو نه پوهېږي، خو هغه پوهېږي. ډېر شیان دي چې موږ ته داسې ښکاري چې دا څه شعور او څه شی نه لري، هغه یې لري. ډېر شیان دي چې موږ ته داسې ښکاري چې دا بوله د الله حمد او ثنا او دا به نه کوي، هغه یې کوي. قرآن کې راغلي وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، داسې شی نشته دی په کائناتو کې چې هغه د الله پاکي او حمد نه بیانوي. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، خو تاسو پرې نه پوهېږئ چې دا څنګه تسبیح وایي. که تیږې دي، که بوټي دي، که غرونه دي، که مرغان دي، که حیوانات دي، ټول د الله پاکي بیانوي، د الله ثنا بیانوي. تسبح له السماوات السبع، و اسمانونه د الله تسبیح کوي. تسبح له السماوات السبع والارض، ځمکه هم وایي، ومن فیهن، او کم خلک چې په دې و اسمانونو ځمکو کې څومره شیان دي، دا ټول د الله پاکي بیان، دا ټول د الله پاکي بیان. دا ټول شیان موږ یې نشو پوهوی، الله یې پوهوی شي که. او دا نور څومره شیان چې دي ګوره انسان هم لږ لږ پوهوی شي، لږ هغه شعور لري. خارو طوطي چې کور کې وساتې خبرې مبرې واوري، هغه هم یوه خبره بیا کوي، خو چې بلکل شعور یې نه وی بیا خو نه شو کار، بیا خو نه شو کار. همدغه شان حیوانات دي چې انسانان ځان سره بلدی، هغه تربیه اخلي، خو دې نه معلومېږي چې هغه پوهېږي که نه. سپی څونه ناکاره شی دی، خپل مالک پېژني. همدغه شان ډېر حیوانات دي هغه خپل مالک پېژني. نو دې ټولو شیانو کې یو قسم شعور او شته. د احد د غره باره کې نبي علیه السلام فرمایلي چې دا غره چې دی نحبه ویحبنا، یا ویحبنا ونحبه، دی موږ سره مینه کوي او موږ د غره سره مینه کوو، او دا غر موږ سره مینه کوي. او ډېرو احادیثو کې راغلي چې نبي علیه السلام باندې ونې سلام اچولی، تیږې پې سلام اچولی دی، ورته السلام علیک یا رسول الله. په دې خبره باندې پوه شو. نو دا ټول شیان پوهېږي چې موږ چې کومه ګناه کوو، موږ چې کومه غلطي کوو، دا ټول په دې ځمکه کې، په دې تیږو کې، په دې بوټو کې دا ټول ریکارډ کېږي، دا ټول ریکارډ کېږي، دا ټول شیان پوهېږي چې ځمکه باندې ګناه کوي، غلطي کوي، خفه کېږي. په دې خبره باندې پوه شو. خو زموږ علم معلومات کم دي نو موږ ډېر نه پوهېږو. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اوس الله د دې عیبونه ذکر کړل چې ګوره الله ته د هفتې پورې ښکار مه کوئ. نو ویې کړ موسی علیه السلام سره یې د غوا په حلالولو کې څونه جنجال جوړ، او د هغې نه پس هم بیا زړه نرم نه شو، او الله دې نه بیزوګان جوړ کړو. نو اوس موږ ته الله وایي چې دا دونه ناکاره خلک دي. افتطمعون، آیا تاسو دا تمه کوئ ان یؤمنوا لکم چې دی به ستاسو خبره ومني؟ ان یؤمنوا لکم مفسر وایي ان یستجیبوا لکم، تاسو استجابت به وکړي، تاسو تصدیق به وکړي، تاسو خبره به ومني. وقد کان فریق منهم،
او یقینا و یو ډله منهم د دوی نه فریقون چې دی اسم جمع د لا واحد له من لفظه د خپل لفظ نه واحد نه لري و جمعه افرقتون او جمع کثرت راځي و افرقا یو فرقه منهم د دوی نه داسې ده یسمعون کلام الله د الله کلام اوري ثم یحرفونه بیا تحریفوي من بعد ما عقلوه پس د هغې نه چې هغې باندې پوه شي عقلوه علموه عقلوه عرفوه پوه شي وهم یعلمون او دی پوهیږي چې انهم کاذبون مفترون دی پوهیږي چې موږ دروغ وایو افترا کوو د دې لفظ دا معنا نه ده د دې حکم دا مطلب نه دی خو کوي